زما باور دی چې د دې مرکزونو په معیاري کېدلو سره به د همدې ځایونو د هغه روغتیایي کادرونو چې تشخیصي برخه کې کار یا روزنه او عملي پوهاوی صورت نیسي ټولنې ته به د خدماتو دپاره وړاندې کېږي. زه خپلو وطنوالو ته تعهد ورکوم چې مرکزي لابراتوار، رادیولوژي، ملي انسټیټوټ او د ځینو روغتونونو تشخیصیه څانګې به د هېواد ډېر مهم علمي، روزنیز او څېړنیز مرکزونو باندې بدلېږي او زیات شمېر د اړتیا وړ لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله تشخیصي ټرېننګونه به د ولایتونو او ولسوالیو څخه پرسونل ته په منظم دوامداره شکل باندې ورکول کېږي. د خپل ټول روغتیایي پرسونل څخه مننه کوم چې شپه ورځ په محدودو امکاناتو د خپلو وطنوالو څخه خدمت کوي او زه د دوی څخه هیله کوم چې خپل خدمت ته په صادقانه شکل ادامه ورکړي. البته دا یادونه کوم چې موږ خپل روغتیایي پرسونل نه دی هیر کړی او د دوی د تشویق او هڅولو لپاره مو یو شمېر ګامونه اخیستلي.